په سوات کابل کې چې کومه دماکه شوې ده په هغه کې چې دی نو ډاکټر معاذ هم موجود و چې دا 14-15 ورځې مخکې چې دی د رومانیا نه راغلی و د خپلې د خور واده له و هغه چې دی مکمل طور باندې پکې د دنیا نه رخصت شوی دی د هغه د تره بیان هم راغی هغې مکمل حقیقت ښکاره کړی دی او مکمل سټوري چې دی د هغه بیان کړې ده دا وایي که نه د دې د تره نوم چې دی نو د معاذ د تره نوم چې دی نو د هغه جانزیب دی جانزیب وایي که نه چې زه په کابل کې یو سکول دی چې زه په هغه کې چې دی نو په بې حیثیته چې دی نو یو ټیچر یم زه یو ټیچرۍ باندې هلته کار کوم یو ټیچر یم او زما د وراره چې دی نو دا د کشري زما د کشري ورور چې دی نو هغه زوی دی وایي دا چې دی نو یو تقریبا 14-15 ورځې وشولې چې دا چې دی نو د رومانیا نه راغلی و وایي د دې د خور واده و د دې د وجې نه چې دی نو دا راغی ویل چې زه به چې دی نو چوټیانې دي زه به چې دی نو دا انجوی کوم په رومانیا کې چې دی نو هلته سبق وایو د ډاکټرۍ سبق یې وایو وایي چې دا کله راغلی دی په دغه ورځ باندې چې دی نو دا هم دغه ځایګي ته تللی دی او په دغه ځای کې چې دی نو خلکو جلسه شروع کړې ده خلک د امن چې دی نو د امن احتجاج شروع کړی دی وایي دا تللی دی که نه د کباب په دې کړۍ داسې پر نږدې شوی دی وایي په دغه ټیم کې چې دی نو بلاست شوی دی دماکه شوې ده او په هغې کې چې دی نو ډاکټر معاذ هم د دنیا نه رخصت شوی دی تاسو سوچ وکئ د رومانیا نه راغی که نه په سبا د خور واده و هغه چې دی نو هغه الله پاک چې دی نو هغه دماکې ته ورساو او په هغه کې چې دی نو هغه شهید شو تاسو ته به دې چېرته تصویر ښکاري څومره خوبصورت نوجوان دی او د رومانیا نه راغلی او 14-15 ورځې کېدلې د خپل خور واده له راغلی خو هغه څه خبرو چې زه به ځم او په ما باندې به دماکه کېږي او زه به چې دی نو د دنیا نه رخصتېږم تاسو سوچ هم نشئ کولی د دنیا دغه زندګي ده تاسو چې دی نو بالکل سوچ نشئ کولی چې سهار زه راپاڅم دا به سوچ به نه کوئ چې ماښام پورې به زه ژوندی پاتې شم یا چې زه ماښام څملم دا سوچ به نه کوئ که نه کېدی چې زمونږ سترګې چې دی نو دا په قبر کې وغړېږي دې هر څیز ته به سوچ کوئ پښتنو ورونو دا واقع چې نو د سوات کابل کې چې کومه دماکه شوې وه په هغه کې چې دی نو ډاکټر معاذ هم موجود و د هغې مکمل سټوري وه الله پاک چې دی نو ټولو له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي په خیبر پښتونخوا کې همیشه دغه بلاستونه کېږي دغه دماکې کېږي بالکل چې دی نو الله دې په مونږ ټولو مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي تاسو سوچ هم نشئ کولی په سوات کابل کې چې کومه دماکه شوې ده په هغه کې تقریبا د 15 پورې کسان شهیدان شوي دي د 40 پورې چې دی نو هغه پکې زخمیان شوي دي نو دا چې دی نو د ډاکټر معاذ چې دی نو هغه واقعه وه د هغه سټوري وه د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې ټولو پښتنو ته ضرور ورسي یار ډېر د افسوس مقام دی سړی چې دی نو د رومانیا نه راځي او هغه چې دی نو پاکستان ته رارسي پاکستان کې د خپل خور واده چې دی نو راځي چې زه خپل خور واده وکړم او د هغه خور د واده نه مخکې چې دی نو هغه د دنیا نه رخصتېږي هغه د دنیا نه ځي د هغه د خور چې کومه ډولۍ ده نو په هغه کې چې دی نو رکاوټ جوړېږي تاسو سوچ هم نشئ کولی د دنیا زندګي ته وګوره د الله او د انسان ارادې بالکل یو شان نه وي ښه نو تاسو سوچ کوئ همیشه دا سوچ کوئ که نه چې زه بل سړي ته نقصان هم ونه رسوم د بل سړي عزت هم وکړم او بل سړي ته زه بالکل نقصان ونه رسوم نن سبا خلک یو بل ته ډېر غټ نقصان رسوي یو بل چې دی نو ډېر ذات رسوا کوي بل کس ته چې دی نو ډېر غټ تکلیف رسوي په دې معاشره کې چې کوم خلک دی دا بالکل چې دی نو د زندګۍ لایق خلک نه دی زما چې دی نو همیشه خبره دغه طرف ته ځي نو خلکو به چې دی نو د دې دا مطلب یې که نه چې موږ به څه ووایو نو دا به ټیک وي دا بل انسان چې کومه خبره کوي دا به بالکل موږ ریجیکټ کوو زموږ په معاشره کې دا دي او الله پاک دې په موږ باندې خپل رحم وکړي او دا ویډیو د ټولو پښتنو سره ضرور